په شبرغان کې د کانونو پېټرولیم وزارت له لوري د غازو 2 څاګانې د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت بیرته له سره ورغول شوي. پر دغو څاګانو له تېرو 2 کلونو را په دې خوا کار روان و چې اوس ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. د غازو دغه څاګانې هرې وایي په یوه شپه ورځ کې کابو 160,000 متریک مکعب د غازو د تولید ظرفیت لري. د کانونو پېټرولیم وزیره نرګس نیهان د دې څاګانو د پرانیستلو پر مهال وویل چې وزارت یې هڅه کوي چې دې ته ورته پر نورو څاګانو هم پانګونه وکړي. اما قسم بخش هیدروکاربن‌ها برای ما شما بسیار زیاد مهم است. چرا قسمی که بیشتر صحبت‌های خلوی صاحب داشتن گفتن که 80% برقی را که ما امروز استفاده میکنیم وارداتی است که هزینه ازی حدودا ما غلط نکرده باشه حدود 300 میلیون دلار سالانه بر ما تمام میشه و این در حال است قسمی که والی صاحب گفتن که ما مخصوصا بخش هیدروکاربنایش معلوم دار وقتی که اگر ما مقایسه میکنیم منابعی را که ما داریم و مقایسه با دستاوردهایی را که ما تا به حال داریم میکنیم یک اندازه مایوسانه است به خاطر از اینکه ما پتانسیل زیاد داشتیم و تا به حال باید دستاوردهای زیاد می‌داشتیم. د جوزجان والی مولوی لطفالله عزیزی وایي د کانونو پېټرولیم وزارت د په شمال کې د هغو 450 تنکیز شوي مامورینو ستونزه حل کړي چې په دې وروستیو کې یاد وزارت تنکیز کړي دي. عزیزي زیاته کړې چې د شبرغان په خواجه ګردک او یتیم تاک کې د غازو زیاتې زیرمې شتون لري او غوښتنه یې وکړه چې د دې زیرمو لپاره د ځواکونو یو کنډک منظور شي. اما جناب وزیر صاحبای محترم، علاوه از که هر تپه از گاز داره بیشتر از 40 کیلومتر سروی شده معدن سمنت بسیار فوق‌العاده وجود دارد. قبلا در سال 95-96 ساحه کیمی ساحه یتمتاق که سروی شده توسط انجینران خود معادن و به اندازه و کیفیت سمنتی از که دست یافتن که در افغانستان بسیار مشهور است سمنت فوجی پاکستان و مراتب کیفیت از سمنت فوجی پاکستان که در بالاتر است. د افغان غازو پایپلاین د تصدۍ مسؤل انجینر محمد ایوب نیون بیا وایي رغول شویو څاګانو څخه کولی شي په یوه شپه ورځ کې 240,000 متره مکعب غاز استخراج کړي. نوموړی وایي چې د دې غازو څخه د جوزجان د برېښنا توربینو په مزار شریف کې د شیشې جوړولو فابریکې ته غاز ورکړي چې د شبرغان د برېښنا توربین به 42 میگاواټه برېښنا تولید کړي. و این چاه‌ها در یک شبانه روز هر کدامش 120,000 متر مکعب گاز دیبیت داره استخراج شده میتونه که مجموعاً 240,000 متر مکعب گاز. قبلا این چاه‌ها توسط یک کمپانی چینایی بازسازی شده بود و امروز عملاً به حضورداشت اراکین دولت افتتاح شد و با بهره‌برداری سپرده شد. د یتیم تاک د غازو ساحې مسؤل انجینر محمد قاسم وایي هغه سروي چې په دې سیمه کې ترسره شوي په یتیم تاک ساحه کې کابو 6 میلیارد متر مکعب غاز شتون لري. قرار که آخرین تحقیقات که صورت گرفته معدن گتریف یا یتمتاق در حدود 6 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره داره. در اینجا این برمکاری ها از زمان روس‌ها شروع شده بود. من جمله اینمی چای سیویک که ما شما در موقعیت قرار داریم 720 متر رازی توسط متخصصین شوروي وخت برمکاری شده بود. قاسم وایي چې پر دې څاګانو څو کلونه وړاندې روسانو کار کړی وو چې وروسته افغان انجینرانو پرې کار وکړ. په جوزجان ولایت کې د غازو 160 څاګانې شتون لري چې کابو 100 میلیارد متره مکعب غاز پکې شتون لري چې اوس مهال یوازې د 4 څاګانو څخه غاز استخراجیږي.